ډېره مننه تا څخه هم اوس کتاب په لاس کې د مونږ ته یو داسې کوم څه وړاندې کوي چې د خوشحاله کې نور هم شعر په دې ډېر کار اوس داسې کار دا د وطن په یاد باندې غونډه ده په دې کې بل ور تاسو ته ښه دغه وړاندې کوم ځکه چې دا تا باندې کار شوله بیا هم څلوریزه بل ځل مې ونه ویلې دا ځل بیا یو څلوریزه ځکه بیا بل دوست بیا دغه ونه کېده خو خپله څلوریزه درلوده بیا به بل دوست ګیله کړې څلوریزه به دا ځل به بیا هم نفر نه مخکې کوم دوست چې راغواړو ملګری راغواړو له هغې څخه مخکې بیا یوه څلوریزه درته وایم هغه ورځ به دې وطن کې کله راشي هغه ورځ به دې وطن کې کله راشي وطن نه چې دا ټول ورونه یو بل سره پخلا شي چې دا ټول ورونه یو بل سره پخلا شي نه دا جنګ نه ورور وژنه دښمني وي نه دا جنګ نه ورور وژنه دښمني وي هر یو پرانیزي یک بل ته خوا په خوا شي د مشاعرې په دې برخه کې له خوږو څخه ترانو وروسته له هغه څخه اورو ځکه چې اوس په د غونډې په دې برخه کې مشاعرې په دې برخه کې چاته بلنه ورکوو زمونږ د څنګ یا ته به بلنه ورکوو د لاټین یخ ته وې تورتۍ مې ده میاخیل صاحب یار راغی دلته زمونږ خوا کې کېناسته اوس به خپل شعر تاسو ته وایي دا هم یو زمونږ د خوشحاله ملګرو څخه ده خپله شاعر هم ده او نام خدای کتابچه هم سمه ډکه کړې ده نو تاسې به د دې خپل دیوان څخه یو دانه شعر ډېر نه یو دانه شعر به تاسو ته وړاندې کړي تاسې ادبي تنده به در ماتې بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه دمخه تاسو ټولو راغلو ښاغلو ملګرو ته ښه راخلاست وایم او لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده چې کله ناکله یو نیم شعر لیکم شاعر نه یم خو هسې بس شعر سره مینه ده نو دغلته هم داسې لږ زره یو څه لیکلي دي خدای دې وکړي چې خوښ مو شي انشاءالله دا د همدې موضوع په اړه دی لکه څنګه د وطن په یاد مشاعره ده او دا هم چې کله زه راغلم له افغانستان نه دلته قزاقستان ته تېر کړ نو دا ما دلته ولیک په دې کې هم ډېر دا د وطن کړېدلو هغه ته ولس ته لږ زر اشاره شوې ده په دې کې او عنوان یې ده وایي د تقدیر لوبه وایي یو دې وړم تقدیره تورو غرونو دې پناه کړمه یو دې وړم تقدیره تورو غرونو دې پناه کړمه نتلمه خو تا له سنګرونو دې پناه کړمه نتلمه خو تا له سنګرونو دې پناه کړمه دا دې ناځواني ده چې خبر په چا ته نه کوې تقدیر ته وایم دا دې ناځواني ده چې خبره په چا ته نه کوې زه د خپلو غرونو واورینو دې پناه کړم یو ورځ به په چا غم و بله ورځ پرې خوشحالي راتله یوه ورځ به په چا غم و بله ورځ پرې خوشحالي راتله زه خو د خپل چم سختو دردونه دې پناه کړم سختو دردونه دې پناه کړم یا خیر سره لږ لږ عاشق هغه زما وطن دی که آباد وي که ویجاړ وي نن هغه زما وطن دی که آباد وي که ویجاړ وي نن زه دې له کورونو خاورینو دې پناه کړم زه دې له کورونو خاورینو دې پناه کړم خاورینو کورونو څوک به په لمر سوي وو چا ټوله ورځ خوبونه کړل څوک به په لمر سوي وو چا ټوله ورځ خوبونه کړل زه دې له ګرمیو لمرینو دې پناه کړم زه دې له ګرمیو لمرینو دې پناه کړم چا به هره ورځ چا به اختر جامل لا هم نه وي چا به هره ورځ چا به اختر جامل لا هم نه وي اوس دې له شلېدلو ګریوانونو دې پناه کړم چا به د سړک خاورې خوراک وي چا به نه لیدې چا به د سړک خاورې خوراک وي چا به نه لیدې تا خو د کندوز تور ګردونه دې پناه کړم څوک به د مرمو باران لامده کړه څوک به تږي وو څوک به د مرمو باران لامده کړل څوک به تږي وو یعنې هېڅ به مرمۍ نه لیدلې خاورې شو میاخیل له شنو دودونو دې پناه
وطن که هر څه انسان وي هغه ډېر خوږ وي نو ده دا په مسافرۍ کې دا شعر لیکلی دی او هغه درد چې ده په زړه کې و هغه احساس کړی دی د شعر په ژبه باندې موږ وویل او یو شي جنتي کړي چې خپل ولایت بیا پکې ضایع کړی دی خو خیر بیا په بهر صورت ګراني خیر ته مو ډېر ښکلی شعر ونه دا معلومه خبره ده په ټولو هیوادونو کې دا مطلب افغانستان کې سره خپل ولایت ته خپل کلي ته ولسوالۍ ته ډېره زیاته مننه مننه له تاسو ډېر ښایسته شعر دې وړاندې کړ بیا څلوریزه ده دا که څلوریزه تاسې غواړئ درته وړاندې به یې کړئ هو په دې شرط چې بیا که چېرته مې وړاندې نه کړه کس به ګیله نه کوي هر څوک مې چې راوغوښته